د اړمنو لاسنیوي او سوالګرۍ څخه د مخنیوي په موخه د میدان وردګو ولایت امنیه قمندانۍ اړوند د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت له 150 کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وکړه. 120 کسانو ته موږ خوراکي مواد وړه وریجې غوړي او بوره هغه د تاسینې چې توزیع کوو او توزیع روانه ده انشاءالله او 10 کسانو ته موږ نغدي پیسې ورکړي دي. د یاد مدیریت مسؤلین زیاتوي په راتلونکي کې هم پلان لري د اړمنو د لاسنیوي په موخه نغدي او د خوراکي توکو مرستې ترسره کړي. موږ دلته کمیټه لرو الحمدلله چې د شیخ صاحب لخوا نه دلته موږ ته معرفي شوې ده کمیټه او دا ډېر مخلص خلک دي د کمیټې هغه کسان موږ ته معرفي کوي چې هغه دغه مرستې ته اړ وي او ګدایي خدای وکړي چې ګدایي نه راتاو شي او دغه مرسته له لاسه کړي. انشاءالله دا پروګرام روان ده دا تقریبا 1.5 کال کېږي چې دا پروګرام روان ده. آینده کې انشاءالله پلان شته چې دا غریبو بیچاره خلکو سره مرستې وشي او همکاري ورسره وشي. د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلین وایي له اختر وړاندې هم له ګڼو کورنیو سره د نغدي او غیر نغدي توکو مرسته کړې ده.